د 19 نمبر آیتنا اگه خبره اگه واقعه بیانی د آدم او د بی بی حوا علیهم السلام چی اللہ گوی جنت تا وردن نکڑیو او بیا گوی دی ونی نمانا کڑیو چی دی ونی تا بنن اجدے کیے گئی. ابلیس اگوی تا وسوسی ورواچولی دوکے کڑو او گوی اگا ونی تا ورنجدی شو. رب العالمین دا جنت نراویستو او زمکی تیرا کسکو. اگا خبر ذکر کی پا دی که اصل کی اشاره دی طرف تا دا گورا لکه اللہ ہوئی چی دا ابلیس بنمانی نو اس دیزی کی تا تداوی چی ابلیس آغا خطرناک و خبیث دشمن دے استاسو چی استاسو نیانی که دوکا کڑیو او اگه دا جنت نراویستیو نو چی اگوی دوکا کڑیو اگو تے پا درو قسمون خوڑلیو نو تاسو خوب دوکا کئی و دوکا کئی نو چرت دا اگا پا خبرو کی او پا جال کی او پا وسوسو کی رانش. بلدا چی دی سر اللہ من کی غیرت را پیدا کی کل سڑے پچا کی غیرت را پیدا کی کنوی دی پلانی ستا دا پلار سر نلگی دا غیرت پا کراو چطوی چینی دیو سرم بیا دشمنی ہوکی نو دلت اللہ وی چی دی ابلیس ستا سو دنیانی کا سر دشمنی کری دا وغوی دا جنت نرویستی تاسو بس سنگ دا پلار بیا روانی گئی او سنگ بتا سو دا تابیداری کوئی اولی برد سر دشمنی نکوئی نزک اللہ دا واقعہ ذکر کئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة او اے آدم اسیگتا و بیبستا پا جنت کی اسیگتا استا بیبی چی داگینم حواو تاسو پا جنت کی اسیگا اللہ جنت تا ننویستو او امدگا جنت تے کم جنت تا چی بدا مؤمنان پا آخرت کی ورننوزی او دا دلیل لے پا دیبانی چی جنت دا وسمشتی او یبا. بعض علماء داوی دا بل جنت جدا دا جنت نو کم چی با آخرت کی او دا خبر کمزوری دا واضح دا دا چی دام دقا جنت تے کم چی اللہ آخرت کی با مؤمنانو لورکی ذکر چی سورت طاہا کی دی چی اللہ ورطوی چی تب نپا دی جنت کی استڑے کی گی او نو بکی وگے کی گی نو دا خو آگا خبری دی چی پا آگا جنت کی ملوی کم جنت چی پا آخرت کی اللہ مومنانو لورکی نو امدگا جنت تا اللہ وردن نکڑو سرد بی بی حوا علیہم السلام. اس دا اللہ امتحان دے اللہ ورطوی فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا بس خریدوان دا غزین چی خوخیستاسو اجازت پورا اجازت دے چی جنت کستاسو کم زی خوخی او سم خوخی نو آغتاسو چی دے خوڑیش خو دا یاد کئی وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَ او منیج دی کی گئی دیونیتا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ بس شی بدوان دا گنانگارنا یا دا ظالماننا. یعنی کل سڑے دا اللہ دا خبری یا دا اللہ پا خبر عمل ونی که خصول امی وکو کر نو اللہ وطوی دوانا با دا ظالماننا شی که دی ونی تنیج دی شوی اور دا اللہ امتحان دیسی اللہ دیسیم کولی شو چی دی جنت کی دا ون سر پیدا کرے نوے دا با اللہ کولی شو اونا دی جنت کی ون اشتی او شہوت اغشتی دا خوراک او اللہ تی منکو دیت امتحان ہوئی لکہ کلچی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین امریل روانو او اللہ آیتون نازل کرو چی دا احرام پا حالات کی تا سخکار نشی کول نو صحابہ کرام وی چی دا اخکار منگ تا دمر نجدی شیو چی منگ با دا خپلو خیمون روتو نو خواو شاکی با دا ساروی گرزیدو کمو مانی چخکار کی نور کل دا دیسی نی
وی په دغه ورځ دا زمونږ د دې خوا او شانه تاویدو را تاویدو، دې ته امتحان وي. یو شی الله ته نږدې کړي او د هغې یعنې ستا په لاس د هغې راتګ اسان کړي او بیا تا ته وینه به یې کوې چې پته ولګي د ایمان. اوس که یو ګران کار یې خو خو ته کولی نه شي، ګران کار ته کولی نه شي، خو دا اسان چې تا ته نږدې دی دلته د ایمان پته لګي. لکه ګوره په دې ښکلی مثال زموږ په دور کې ستا په جیب کې موبایل پروت دی، په یو بټن باندې ته هر فسق او فجور اړولی شي، هر قسمه خباست ته په یو کلیک په یو بټن یو پر چې له ګوته رواچې راړولی شي. د ایمان پته دلته لګي چې ته یې روانړی. راړولې اسان دي خو ګران دي هغه چاته چې مؤمن دی، د هغه په شا باندې غر کېږي، دا غر د له وړي دې ته راځي دی او دا ورته اسان دي، خو د الله نافرماني کول هغه ته ګران. نو دلته د ایمان پته لګي. دغه شان ګوره دا بېدینه وی په حلالو پسې به حلال شي، دا د بېدینو خبره ده، او په حرامو کې سړی په حرام شي. دا هم یو امتحان دی چې په حرامو طریقه پیسې ډېرې ګټلی کېږي. لکه اوس یو سړی چرس او بنګ او هیروین او دا نشي او دا خباستونه خرڅوي، نو دې پیسې ډېرې ګټي په نسبت د هغه چا چې څوک حلال څه خرڅوي یا حلال او روا تجارت کوي. نو دا امتحان دی، دلته د ایمان پته لګي چې ته اوس څه کوې، د الله منې او که نه منې. نو دا اوس امتحان دی په آدم او په حوا علیهم السلام باندې چې جنت ته الله داخل کړو. اوس ورته وایي دې ونې ته به نږدې نه ورځئ. یعنې الله داسې هم کولی شو چې دا ونې ته څه ونې ته څه کړی نه نوې پیدا کړی. الله داسې کولی شو چې دا ونې نوې پیدا کړی، او الله داسې هم کولی شوه چې د شیطان له طاقت د وسوسې نه یې ورکړی. کولی شو که نه شو؟ طاقت د وسوسې د هغه سره شتي، جنت کې ونه شتي. دا اوس امتحان دی، امتحاني دي. بیا دا چې دا ونه د څه وه، نو بعض علما وایي دا د کجورو ونه وه او بعض وایي د پلانۍ وه او علانۍ وه، خو نه په قرآن کې د دې وضاحت راغلی نه په صحیح حدیثونو کې. وګوره الله چې یو خبره پرېږدي د هغې بیان او یا پیغمبري بیان پرېږدي، نو پوه شه چې د دې په معلومولو کې فایده نشتی او په نه معلومولو کې نقصان نشتی. لکه که چېرته د دې ونې معلومول ډېر ضروري وی او دا مسله نیمګړې وی، دې نه بغیر الله بیانوله چې دې ونې ته د پلانې د کجورې دا ونه چې ده یا د انګور یا بله یا غنم یا جوار او څه به ویلو، خو هېڅ هم ونه وي. اوس که موږ دا معلومه هم کو وګرځو پسې وګرځو نو څه فایده؟ موږ ته معلومه ده نه، دا حقیقت دی، موږ ته نه ده معلوم. څه نقصان شته؟ دې قصه کې څه کمی راغی؟ څه فایده کمه شوه؟ نه، که فایده ده. مقصدي خبره دا ده چې یو ونه وه او دې ونې ته نږدې کېدل منع شوي. اوس زموږ دا بعض عوام خو پرېږده مولیان لکه غټې مسلې به یې د عقیدې پرېښودي، د قرآن او حدیث په دې پسې به ګرځي. دا ونه وی پلانۍ وه او عوام داسې مولا ډېر سخت صفت کړي، او د اصحاب کهف سره چې سپی و د هغه پلانۍ رنګ و، او د اصحاب کهف سره چې کوم سپی و دی به جنت ته ځي که نه به ځي؟ یعنې اوس غم دا دی چې دا سپی به جنت ته ځي او که نه به ځي. ته دا پرېږده، غم دا په کار دی چې موږ به جنت ته ځو او که نه به ځو. ښه نو دی به په دې قسمه خبرو کې پوره جایز فایده نشته. ما تاسو ته خبره ذکر کړې وه چې داسې بعضو ملګرو ته یاد دی، یو وخت کې موږ سره یو کس کېناستو چې هغه زما سره طبیعت نه لګېدو، خو کله نا کله به په دې درس کې او بیان کې کېناستو، نور زه پوه وم چې ما سره طبیعت نه لګېدو. هغه بدعي یا بدعتي انسان و، بدعاتو خرافاتو کې پروت و، نو نه به یې لګېده زموږ سره، او کله نا کله به بیان کې کېناستو. نو هغه زمانه په یو څو کاله کې 2 تپوسونه کړي وو بس،
او موږ خو دا غواړو چې دا کم سړي چې زموږ سره طبیعت نه لګي چې دی خو زما نه ښه ډېر تپوسونه وکړي. او الحمدلله ثم الحمدلله زموږ دا سینه پراخه ده، هر قسمه اعتراض ته، خو چې اعتراض اعتراض او د ادب او د دلیل په چوکاټ کې. لکه اوس ما پسې به ډېر خلک داسې لګیا چې لګیا دي او لګیا وو چې هغه ما مثال کې شخصي اعتراضات به کوي او کله کور یادول او کله قوم یادول او کله مسخرې او خنداګانې او ټوغې کول او کله وابي ویل او کله ویکټوري ویل او کله ویل چې د پیسې ویلې او کله دا بې مذهبه او دا بدمه. د دې خبرو جواب نه کېږي. صحیح جواب وکړم زه؟ یو سړی لکه اوس یو سړی لګیا دی زما مور خور یا لور یا ښځه کنځي، زه د هغه وکړم څه؟ یو سړی په ما د دروغو بهتان لګوي، زه پې مو لګوم؟ نه، په دې خبرو کې غلی کښېنه، قیامت یو لویه ورځ د راځي به هلته پته لګي چې صحیح ویلي صحیح نه دي. په ما باندې اعتراض وکړه د دلیل په رڼا کې، او زه به دله تندی ښکل کړم که زما غلطي دي ما ته په ګوته کړه. که ته دیوبندی، که ته بریلی، که ته شیعی، که ته حنفي، که ته شافعي، که ته مالکي، که ته حنبلي او که ته سلفي، هر څوک چې ما ته دې زما غلطي په ګوته کړه، هسې ډکوسله نه، بیا درته وایم د دلیل په رڼا کې دې ما ته زما غلطي په ګوته کړه. چېرې ستا دا دلیل کمزوری و، ستا دا استدلال غلط و، ستا دا مسله کمزوري وه، زه د دې سړي تندي ښکلولو ته تیار یم، ځکه چې د ده د لاسه الله زما په علم کې اضافه وکړه. خو د ډکوسلو جواب خو زه نه شم کولی. ډکوسلو سې جواب کېږي؟ د ډکوسلو جواب په ډکوسلو کې کېږي. او الحمدلله زه ځان دې مقام ته نه راکوزوم چې زه په منبر باندې ډکوسلې بیانوم یا د خلکو ذاتیت. زما د یو ملا د ښځې او د پلار او د مور او د خاندان سره څه کار دی؟ غریبانو خو کور کې ځان له ناست عزتمن خلک دي. زه اوس څه کوم په منبر باندې یا په فیسبوک او په یوټیوب باندې به باوبسې خبرې کوي، د سپکو خلکو کار دی. په مولا ښه ټیټ رد کوم، د چا نه مې سترګه ورب الکعبه که سوځي. غټ نه غټ مولا او چې دومره غټ پټکې په سر کړی که نه چې د 2 ورځو باران ترې نه وځي، بیا مو والله که بیا سترګه مې سوځي چې کله خبره د قرآن او حدیث خلاف وي. او چې دا رد مې کوم الحمدلله د ادب په چوکاټ کې دننه کوم. به کله داسې ووایي یو عالم دا خبره ذکر کړ، خلک یې راولي هغه سره وویل زما ډېر داسې بیانونه دي چې ما چا پسې کړي نه دي. خو نن سبا دا یو طریقه راوتې چې دا خلک په دې فیسبوک او په دې یوټیوب او په دې د پیسې ګټي. نو په دې کې بعض ملګري الله دې ورته هدایت وکړي، د ځان نه به یو بیان زما راولي یو کس سره به یې ولګوي د پلاني په پلاني باندې رد. اما په ده رد نه دی کړی، ما په هر هغه سړي رد کړی چې دا مسله بیانوي. کله به داسې وشي زما 8 کاله مخکې بیان به راولي، 8 کاله مخکې هغه به نن د چا سره ولګي، خلک یې وګوره وایي درس کې ذکر وشو که نه رد پې وشو، لکه دا خو 8 کاله مخکې ما دا خبره کړې، خو دوی داسې ولګو. والحمدلله زمونږ رد هغه علمي رد دی، د چا سره ذاتیت نشته. او تاسو به زما نه اورېدلي، زما به درسونو کې اکثر ما به د خپلو ملګرو هم ردونه کړي چې دا زمونږ غلطي ده، دا کار صحیح نه دی او دا کار صحیح ده که نه. زمونږ علما استادان دا راته وویل چې ما ته سبق ویلی دی، ما د خپلو استادانو سره په هغه وخت کې چې کله ته ما سبق وي او ناس به عمر سره، په هغه وخت کې ورته ما ویلو شیخ صاحب دا تاسو چې دا دلیل بیان کوئ دې په مقابله کې دا دلیل راځي، که د دې وضاحت تاسو وکئ موږ پرې لږ پوه کوئ داسې که داسې دلایل راته ویلي چې زړه مې مطمئن دی ما وله منلې ده، که دلایل یې کمزوري ما وله نه ده منلې. حالانکې زما استادان ځکه چې زه الله په دې مکلف کړم چې زه به د قرآن او حدیث تابعداري کوم، هغه ماته هر څوک بیان کړي. نو خبره ما دا کوله چې بعض مولیان په هغه مسلو کې لګیایي چې د هغې څه فایدې نشته، الټې نقصانات دي. دا ډکوسلې به بیانوي، دا قصې به بیانوي، دا منګړت اجرونه نن سبا ډېر بیانېږي، روان به ځوان. دا مولیان هم نه اکثر د دې قصې چې کوي، یو خو لا مولای څه خبر و بس ځان ته موبایل نیولی او مسکې مسکې کېږي. نن جي زه تاسو ته یو داسې عمل ښیم چې په هغې باندې 1 لاک نیکیانې الله ورکوي او 2 لاکه پې الله ګناهونه ریجي او 3 لاکه مرتبې به دې په جنت کې اوچتې شي. سحر 50 پیرې دا وایه، ماښام 50 پیرې دا وایه. عوام دې ته خوشحالېږي، شارټ کټ لار ده د جنت.
دا کومه لار ده؟ شارټ کټ لار ده. سهار 50 پورې دا وایه، 50 پورې دا قصه ختمه شوه. دا قسمه خلک او دا قسمه مولیان ډېر شوي دي چې هغه د دروغو قصې، غلط مسایل، کمزوري خبرې د عوامو ته بیانوي او د الله نه یره پکار ده، ځکه چې د هر څه به زموږ نه تپوس کېږي. اوس دا ونه که موږ ته معلومه او که موږ ته نه معلومه، څه نقصان پکې نشته او په معلومولو کې څه فایده، هغه فایده نشته. یا د اصحاب کهف د سپي خبره، یا د بني اسرائیلو د وخت یو قصه به راوالي. ما تاسو دا کس خبره کوله اصل چې دغه کس زما نه 2 تپوسونه کړي او ما دا غوښته چې دی ما نه ډېر تپوسونه وکړي، صرف یې 2 کړي بس. ما بس یو ورځ راغی وایي زه یو تپوس کوم، زه ډېر خوشحاله شوم. ما دې بس تپوس کوي ځان به پوه کوي، زه به ورته هم وضاحت وکړم چې د په زړه کې لازم ما ته پرته ده، نو چې پرېږده چې د زړه دا خبرې راوځي چې واضح شي. نو ما ته وایي چې د آدم علیه السلام بیبي چې ده حوا د دې قبر کوم ځای کې دی؟ یو سوال ما نه دا کړی. بیا د هغې نه ډېر وخت بعد یو بل سوال یې ما نه کړی، ما سره میلاو شو. یاره ما سره یو سوال دی، ما څه وی کله چې د موسی علیه السلام مور موسی علیه السلام دې صندوق ته واچو، هغه وړوکی او الله وایي چې خور یې روانه وه د دې اوبو په غاړه او دې صندوق ته یې کتو، د دې خور یې څه نوم و؟ دا 2 سواله شوي دي او څومره علمي، څومره فایده. لکه ما ستا د دغه سره څه کار دی د بیبي حوا د قبر سره او کیسه قبر لی ځي؟ ځکه سلفو کې یو عالم تېر شوی او د هغه نه چا تپوس وکړو، وایي د آدم علیه السلام او د بیبي حوا د نکاح چا کړې وه؟ هغه ورته یاره دغه نکاح کې زه نه وم. که زه وایم ما راته بیانول چې دا چا تړلی ده. دا اوس څه خبره ده چې د آدم علیه السلام او د بیبي حوا نکاح چا تړلی ده؟ خو الله دا ښځه د هغه دپاره پیدا کړې وه، دا د هغه ښځه. نو د دې څه قسمه خبرو نه ځان لرې ساتئ، په هغه څه پسې ګرځئ چې هغه تاسو له فایده درکوي او د هغې نه معلومول تاسو له نقصان درکوي. فوسوس لهما الشیطان، بس وسوسه واچوله دواړو ته شیطان وسوسه ور واچوله. او دا وسوسه یې څنګه ور اچولې ده؟ دا هم بیا ذهن ته سوال لري چې دی جنت ته څنګه ننوتی دی چې وسوسه یې ورته ور اچولې ده او دی خو په جنت منه دی. نو یو جواب د هغې دا دی، بعضو اثارو کې داسې راځي چې دی د یو مار په خوله کې ننوتی او جنت ته او هلته چې دی وسوسه ور اچولې ده. واضح دا ده چې زړه چې بې مطمئن کېږي که نه، هغه دا چې د ابلیس له د شیطان له الله طاقت ورکړی دی لرې نه هم وسوسه ور اچولی شي. د ابلیس له او د شیطان له الله طاقت ورکړی دی چې دی د لرې نه هم وسوسه ور اچولی شي. د وسوسې ور واچولې دواړو ته یعنی آدم او حوا علیهم السلام ته. ولې؟ ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، چې ښکاره کړي دواړو ته هغه چې پټ کړی شوی و د دوی نه، د عورتونو د دوی نه، د دوی چې را کوم عورتونه پټ دي چې دا ښکاره شي. اوس دلته ډېرې فایدې دي او ټوله غټه فایده دا ده چې آدم علیه السلام او حوا علیه السلام دوی چې پیدا شوي دي د دوی په عورتونو باندې لباس پروت، دا په دې حال دي. معنی دا چې اصل دا دی چې انسان به خپل عورت هغه پټ ساتي. دا د هغه وخت نه خبره را روانه ده. شیطان دا دومره لویه جاخه چې جوړه کړې ده او د ابلیس چې دا دومره غټه مسله راغستې ده او دا وسوسې ور اچوي، دقه مقصد یې دی چې د دوی د عورتونه دا ښکاره شي او په دې باندې ابلیس انتهایی خوشحالیږي. دومره خوشحالیږي که نه چې دا کپړې لنډې تنګې شي، د عورتونه ښکاره شي، په دې باندې هغه انتهایی خوشحالیږي. او هغه وخت کې هغه کوشش کړی دی زموږ په نکاح او په نیا باندې چې د دوی د عورتونه چې کوم پټ کړی شوي دي چې دا ښکاره شي.
دلته یو تفسیر بل هم دی ډېر مزیدار، یعنی عورتونه راښکاره کېده دوه معنی لري، یو خو د ښکاره عورت چې کوم دی حسي، او دا د هغه مقصد و چې ښکاره شي، بل عورتونه راښکاره کېده مطلب دا چې دوی عیبجن شي، عیب پکې ولګي چې دوی د الله نافرماني ته وشوه، دا هم عورت راښکاره کېده، یعنی شرمېدل دي که نه، عورت چې راښکاره شي سړی څه شي وشرمېږي، چې د الله نافرماني دې وکړه ته عیبجن شوې ته وشرمېږې، نو دی دغه غواړي، د ده مقصد هم دقه دی. ښه څه ورته وایي وقال وی هغه ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة نه منع کړي تاسو لره رب ستاسو د دې ونې نه إلا أن تكونا ملكين مگر د دې وجې نه چې شی به دوه ملایک او تكونا من الخالدين او یا به شی د همیشه پاتې کېدونکو نه. دا اوس وسوسې ورځي، یعنی که تاسو دې ونې ته ورنږدې شو یو دین هم وخوړه نو تاسو نه به الله ملایک جوړ کړي، او ملایک خو دغه ولیدو د آدم علیه السلام لیدلي چې دا څومره ناشنا مخلوق دی او د الله په خوا کې دی او څومره اوچته مرتبه ده او نه وږي کېږي او نه تږي کېږي او نه ستړي کېږي او نه خواهشات شته، نو تاسو نه به الله ملایک جوړ کړي، نو الله منع کړی چې تاسو نه ملایک جوړ نه شي. دویمه ده الله په دې منع کړی که تاسو د دې ونې نه خوراک وکړو نو بیا تاسو د همیشه دپاره په جنت کې پاتې کېږئ، نو الله منع کړی چې د همیشه دپاره پاتې نه شئ. دا وسوسې او موږ ته هم دغه شان وسوسې راځي. الشیطان یعدکم الفقر، الله قرآن کې کنه وی شیطان تاسو د غریبۍ نه یېروي، لکه اوس تا جیب ته لاس کو ښه پیسې به درسره وي او جیب ته یې لاس کو صرف د 5 روپۍ راواغستې او 5 څه شی دی، خو دې کې به هم ته سوچ کې 5 ریال 5 روپۍ ضرب دومره روزانه چې ورکوم دومره نو د میاشتې دومره، نو دا بچو له ولې نه لیکم، دا خو تباهي شو، دا خو زه د غریبۍ نه مړ شو. چېرته ته چې نېټ له پیسې ورکې د میاشت په اخره کې شیطان به تا ته دا یېره در واچوي، لکه ته دوکان ته ورغلې که نه انټرنېټ وراچې یا نشه رالي یا بل څه داسې د ګناه کار کوي یا پالتو کار کوي، نو که روالې او زړه کې دې رالو چې دا خو پردی دي، یعنی دا اوس پردی دي ستا خپل هم نه دي، نو شیطان درته دا خبره در واچوي چې اوس یې ورکړه، خو بیا به هغه له ورکړي واپس کړه، دا کومه ګټه خبره، بیا به یې له ورکړي. یا دې دوکان والا ته ووایه چې دا کار ماله وکړه او زه به بیا تاله پیسې راوړم، خو چې د الله په لار کې دې کله جیب ته لاس کو نو دومره خبرې به تا ته در مخامخ کړي چې تا به داسې په یېره کې ور واچوي، داسې رپرپې به د باندې راشي چې یاره دغه دی او بس د غریبۍ نه زه مړ شو، دغه دی د غریبۍ نه زه مړ شو. لکه یو سړی د میاشتې په بچو باندې په زرګاو په لکاو لګوي، د غریبۍ یېروي نه، او په خپل ځان یې لګوي، په پالتو کارونو کې یې لګوي، په ګناهونو کې یې لګوي، خو یو څو روپۍ د شمار د الله دپاره چې ورکوي نو دی دومره سوچ وکړي دومره چې ته به حیران شي چې الله دی ګوره 1 کروڑ روپۍ ورکوي که دی 1 لاک ریال ورکوي چې دا دومره سوچ یې ورته وکړو، هغه اصل کې دی د شیطان راټینګ کړی دی، دی نه شیطان یېروي او په دې کې ګډوډ کوي. نیکانو خلکو باندې بیا د شیطان هغه وسوسې اثر نه کوي، ځکه چې هغوی د شیطان په دوکو باندې پوه شوي چېرې دا خبرې ما ته څوک راچوي، شیطان راچوي. داسې ما تاسو له یو مثال درکو چې شیطان خلکو ته دا وسوسې وراچوي، لکه ځوان سړی دی دته دا وسوسه وراچوي چې دا ږیره لرې کړه، فایده به صحیح ښکلی به ښکاري. دویمه فایده بوډا خو لا نه او که ده ته وایي چې لا بوډا خو نه نو دا ږیره لرې که چې ځوان ښکاري، او چې واده یې نه کړی نو هغه ته دا یېره وراچولي چې جنۍ به دې ګوره غوره کي او که نه، نو دی په دې انتظار ناست دا مخ صفا سوتره ساتي چې چېرته جنۍ مې واپس نه کړي. دغه شان زنانه ته د ګناه خبرې وراچي، ته دا روزي مثال کې وباسه
لنډې تنګې جامې اچو، دا کو دا، په دې به ښایسته ښکاري، په دې به خلک صفت کوي، په دې به ځوانه ښکاري، پته به دې نه لګي چې بچي دې شوي دي، خاوند به د باندې مین، او دا قسمه خبرې ورته وراشي. او داسې بیا دا باب ډېر غټ دی، زه تفصیل له نه ځم، خو الغرض شیطان دغه وخت مناسب وسوسه به تا ته در اچوي. دې ځکه مناسب وسوسه اوس د وخت سره وایي که د دې ونې نه تاسو خوراک وکړو نو یا به دنه ملایکې جوړېږي او یا به څه کېږي، یا به همیشه په جنت کې پاتې شي. او دا څوک نه غواړي، دا څوک نه غواړي. ملایکو کې یو سړی شي دا خو غټه خبره ده، او چې همیشه په جنت کې پاتې شي څومره اوچت نعمت دی. اصل دوکې وله په دې ورکړې ده، اصل دوکه هغه دا ده وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. او قسم یې وخوړو دې دواړو ته چې یقینا زه تاسو دواړو لره خامخا د خیر خواهي کوونکو نه یمه. امام ابن کثیر رحمه الله دې آیت په تفسیر کې لیکلي دي، وایي اصل کې د ابلیس خبیث آدم علیه السلام په دې دوکه کړی چې الله د نوم یې ورته اخیستی چې زما دې په الله قسمي چې زه ستا د فایدې دپاره دا خبره. او مؤمن چې د الله نوم واوري نو بیا به څه کوي؟ یقین پرې کوي. او ځکه حدیث کې دا راځي دا فایده یاده کوي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي من حلف بالله، څوک چې د الله په نوم قسم وخوري فصدقوه، نو بې منئ، بې منئ. دا ادب دی د الله د نوم، دا احترام دی د الله د نوم. نه 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 منم نه نه، الا په یو حال کې چې سړی په دروغو مشهور او تا ته پته دی د الله نوم منافقت کوي، دروغ وایي او دا استعمالي، جدا مسله ده. خو نور چېرته یو سړي دا وایي چې زما دې په الله قسم چې دا کار ما کړی دی یا مې نه دی کړی، بس ختم. تاله به الله اجر درکړي، او که ده دروغ ویلي الله به یې راونیسي. خو تاله به الله دومره اجر درکړي که نه چې صرف د الله د نوم ته دومره قدر وکړو چې هغه تا ته د الله نوم واغېستو ته ومن. او دا بعضو ته دا خصوصا د شرک د عقیدې چې که نه چې ورته ووایې پیر بابا راته در یادوه، په لوی ځوان مې دې قسم اوله وایي تباکۍ مې لوی ځوان دې یاد کړو، پیر بابا دې یاد الله ورته یادوه څه خبره ده. انا من مؤمن موحد ده چې ده ته چې د الله نوم والي نو دی څه شي؟ وی مني او مطمئن شي. او که دې سړي ورته دروغ ویلي الله به یې راونیسي او تاله به الله څه درکړي؟ اجر به درکړي. زه یو عالم سره یو مجلس کې ناست وم، سپین ږیری عالم و، ډېر پرهیزګار الله والا سړی و. نو خبرې اترې روانې، هغه د یو کس دپاره سفارش کړی و د یوې رشتې. هغه سړی بیا ډېر ظالم وختو او هغه رشته ډېره ناکامه شوه. نو ما هغه عالم ته ویل شیخ صاحب ما داسې اورېدلي چې دا خبره تاسو دله کړې وه دا سفارش، وي ما وله کړې. نو ما شیخ صاحب تاسو وی ما دې ښه پېژندو چې دا سړی کمزوری دی او نه مې کوله خبره داسې په اسان. وی دې ورځ ما ته راغی ما ته وی چې رب ذوالجلال درته یادوم چې دا کار وکړه. وی چې ما ته وی چې رب ذوالجلال درته یادوم او بس زما یعنې څه ناشنا کیفیت په ما راغی چې قیامت پر ورځ الله ما ته ووایي چې دومره غټ نوم یې راته زما واغېستو. نو دا مؤمن ته چې د الله نوم واغېستی شي که نه نو دومره قدر د الله د نوم کوي، دومره قدر چې بس خبره به ځي ختمه کړي. بس صحیح دی، یو مسلمان دی دروغ د هغه نه نه دي تجربه شوي، یعنې دروغجن په دروغو مشهور نه دی، په دوکو مشهور نه دی. مسلمان دی مؤمن دی او هغه وایي په الله مې دې قسم، بس دی که نه خبره ختمه شوه. نه ګواهان راوله او ته بل قسم وخوره او ته لس وخوره، قرآن راواله او لاس پې کېږده او اودس وکړه. دې خبرو ته څه ضرورت دی چې تا ته دا وایي چې په الله مې دې قسمي، بس خبره پوره شو. نو اصل دوکې آدم او حوا علیهم السلام له په څه ورکړه چې د الله په نوم ورته قسم وخوړو چې زه ستاسو خیرخوا یم. وایي چې خیرخوا دی او قسم یې وخوړو او ونې ته ورنږدې شو. الله وایي فدلاهما بغرور، بس راکوزي کړل دواړه په دوکې سره.
دواړو له یې دوکه ورکړه. فلما ذاق الشجره نو هر کله چې وسکله هغه دواړو هغه ونه بدت لهما سوآتهما ښکاره شو دواړو ته عورتونه د هغوی. رب العالمین د هغوی د عورتونه پټ کړي وو، خو چې دوی څنګه دې ونې ته ورنږدې شو که نه نو هغه عورتونه څه شو؟ هغه ښکاره شو. او دا مقصد د چا و؟ دا مقصد د شیطان و چې عورتونه دوی څه شي؟ ښکاره شي او په دې باندې انتهایي خوشحالېږي. نو الله وایي وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه او شروع شو دواړه چې یو ځای کولې په ځانونو پسې د پاڼو د جنت نه. زر زر یې د دې ونو نه د پاڼې را شو کولو په دې خپلو عورتونو یې کېښودې. دې ځینې دوه خبرې راووتې: عورت پټول، خپل بدن پټ ساتل، دا د مؤمن انسان په فطرت کې پرته خبره ده. یعنې دې کې وګوره آدم علیه السلام فطرت کې دا خبره ده، د حوا علیه السلام فطرت کې دا خبره چې عورت څه ښکاره شو ډاري کې پاڼې راواغېستو په خپلو عورتونو یې کېښودې. دویمه شیطان په دې خوشحالېږي چې زموږ عورتونه ښکاره شي. او سبحان الله نن سبا خو چې څومره عورت د یو سړي ښکاره کېږي او څومره کپړې لنډې تنګې کېږي نو دې ته څه وایي؟ دې ته ترقي وایي. دا چې وایي دوی ترقي کړې ده، ترقي یافته ملک ته، ځکه دوی لغړ توغړ ګرځي. او که چېرته دا لغړېدل او عورت ښکاره کېدل ترقي وی نو د خرو د پوخانه ترقي کړې ده او د ځناورو او د څاروو د پوخانه دا بیا ډېر ترقي یافته دي. چېرته د هغوی لباس یې اچولی دی، چېرته عورتونه یې ښکاري کته ځي او بره ځي، نو بیا خو دوی زموږ نه ډېره ترقي کړې ده. بیا ترقي هغه څه ته وایي چې ته عمل وکړې د الله په وینا او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وینا. مؤمن عورت خپل پټ ساتي او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وي د خپل عورت حفاظت به کې، الا د یو سړي د خپلې ښځې په عورت نظر ولګېدو یا د ښځې د خپل خاوند په عورت نظر ولګېدو د دې ګنجایش په شریعت کې شته. د دې نه علاوه د عورت په حفاظت کې درون لباس واچو. د لباس مسله را روانه ده، د لباس مسله را روانه ده. او دا پښتانه زموږ دا پښتانه او دا معاشره چې ده دوی خصوصا په دې ډېر مشهور وو، دا درون لباس او دا لنډې تنګې کپړې به یې ناچولې. اوس د پښتنو یعنې که دې وکتو نو یو قدم د دې نورو نه مخکې شوي. او یعنې ته دا سوچ وکړه، یو خو عام پینټ شرټ اچول دي، عام پینټ شرټ چې سړی غټ شرټ واچي او غټ پینټ واچي، په دې کې هم څه حرج نشته چې عورت پکې پټي او یو سړی پینټ واچي او هغې سره ښه کولاو کمیس واچي او عورت یې نه ښکاري، دې کې څه حرج نشته. خو دا زموږ د پښتنو په علاقو کې به دا هم چا نه اچوه. اوس دغه پرېږده چې داسې پینټ شرټ واچي چې هغې کې بدن پټي او د حیا او د عزت، په دې کیلو کې دننه داسې لباس شروع شوی دی چې سړی کتی نشي هغه هلک ته یا هغه جنت ته، داسې فتنې والا لباس به یې اچوي. نو که کمیس پرتوګ لی راشي نو د هغه کمیس پرتوګ نه هم پینټ شرټ جوړ کوي او نوم پې څه پروت دی، دا چې کمیس پرتوګ تنګ داسې تنګ کمیس دی بعضو اچولی چې دا ملا پکې داسې دننه بیا چې ملا دننه شوي دا تشي دا پکې هم داسې دننه شوي او بیا به کته بیا کولاو شوی. نو سړي له ترې حیا ورشي چې اوس ده ته څه ووایم او د ده دا قصه داسې آخر او بیا به پرې د زنانو په شان ګولونه او یا د زنانو خاص رنګونه او بیا په هغې کې ځان له ډیزاینونه او بیا په یو ناشنا ترتیب باندې پرتوګ او پنسي، چې یا الله زه څه وکړم او دا کوم مخلوق دی. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. او انشاءالله د لباس مسله دې ایتونو کې مخکې را روانه. دوی چې کله د ونې ته نږدې شو، د دې ونې نه خوراک وکړو نو عورت یې څه شو؟ ښکاره شو. بیا راولګېدو، دا پاڼې راغستې په دې عورتونو یې لګولې چې موږ پټ شو.
وناداهما ربهما او اوازك دوانو تا رب داوي ألم أنهكما عن تلكما الشجرة أي نوي من كريما تاسو دوانا ددغوننا وأقول لكما أو نوي لما تاسوتا إن الشيطان لكما عدو مبين يقينا شيطان تاسو دوانو لرا دشمن خكار دي رب العالمين سمح حجت قائم کرے گورا يعني آدم علیہ السلام سره سوز رشتي بی بی حوا سره سوز رشتي حجت قائم دی ځکه چې دوه خبرې ورته الله کړي دي کمی کمی آیت کې کمی کمی ونې نه ځان وساتئ شیطان ستاسو دشمن دی سبا کې پاتې شو نه دغه شان ګوره الله په موږ حجت قائم کړی لکه که ته قیامت په ورځ الله ته ودرېدې که نه او سوچ وکئ چې الله ته مخامخ شوي یو عذر تاسو سره نشتی چې الله ته بیان کړي آسماني کتابونه راغلي دي وحي راغلی ده پیغمبران د وضاحت پر رالیږلي دي په هر قوم کې په هر ژبه کې په هر ځمکه باندې په هر زمانه کې حق پرست علما شتي چې دیني بیان کړي او اوس په موته باندې خو په نمونو حجت قایم شوی دی د موبایل له واله او چې کوم کتاب غواړي د کوم عالم بیان غواړي هغه پکې شتي نو په دې کې د عذر هم نه چلیږي زموږ چې یاره دا مسله و یا دغه مسله و ځکه چې خبره ټوله څه ده خبره واضحه ده هر څه موږ ته واضح دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل الحلال بین والحرام بین حلال واضح دی او حرام واضح دی نو که څوک په حرامو کې پرېوتو یا په غلط کار کې فلا یلومن الا نفسه نو څوک دې ملامته کړي خپل ځان دې ملامته کړي ځکه چې الله خو ټوله خبره موږ ته واضح کړې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته خبره واضح کړې جواب کې دوی څه وویل دا اوس ګوره د نیکانو خلکو طریقه د خپلې خطا اقرار نیکان خلک د خپلې خطا څه کوي اقرار کوي او ګوره مصیبت یو دی چې سړی په خطا کې واقع شي دا مصیبت دی او د دې نه غټ مصیبت دا دی چې بیا دې له پرتوګ جوړوي لکه زه یو پیر په هغه وخت کې زما عمر ډېر کم و او ما یو معهد کې سبق وینو دا 3 میاشتې د چوټیانې چې دي کې زما چوټي شوه نو ما ته یو کس ده ووایي هغه مدرسه وه وایي ته به راځې دا 3 میاشتې او دلته به دې وړو ته دا قرآن ښایي هسې هم کور کې ناست یې نو ستا قرآن به هم پوښي او دوی ته به هم ښایم صحیح ده نو زه به هلته تلم دا اول پیر زه د قاریانو سره زمونږ د ملکونو دا قاریان چې د دوی سره په استازۍ کې شریک شو یعنې استادان خو زما هم دقه و یعنې ما قرآن د عربونو نه دی ویلی قرآن ما د پښتنو استادانو نه ویلی اوله کې وروسته مې بیا د عربو نه قرائات او دغه علم کړی نو د قاریانو سره زه ملګری شوم په ذهن کې زما یو نقشه جوړه شوې ده چې دا چې څوک قرآن پړاوي دا به لازم په تقوا کې د نورو خلکو نه غوره وي په علم کې به غوره او دم داسې په کار داسې یو ورځ ماسپښین روټۍ مو وخوړه د قاریان ناست بس هغه یو قاري صاحب پکې ما ته ووي یعنې او دا م الحمدلله چې یعنې ورته پته و چې دی په دې خبره به خفه کېږي حالانکې زه په ټولو کې کشر او انتهایي کشر مشران سړي وو نو هغه ما ته ووایي چې قاري صاحب بس بخښنه کوه زه حیران شوم بخښنه څه کوم یعنې تاسې نه څه غلطي کړې ده نه دي ما ته څه ویلي دي نه څه زیاتې کړې جیب نه سګرټ ډبی یې راواغست نو ما دا څنګه اوس دا ګناه ده دا څه ده ګناه عذر د ګناه څه دی چې دا ما نیس کړی زما په سر باندې دړي او ما ته ډاکټر هم د دې اجازت را کړی دا دویم عذر دی نو ما ورته دا وویل ما قاري صاحب زما نه بخښنه مه غواړه عرش والا نه وغواړه زه به تا سره څه سزا در کوم زه به څه خفه شم او زیات نه زیات به دا ځای پرېږدم زه به نه لاړ شم خو هغه الله له به څه جواب ورکړي آیا هغه الله سره به دا عذر وچلېږي چې ډاکټر ته ته ویلي چې سګرټ څښه یا ستا په سر دړ لګي او خو هر نشه ییز چې نشه ونه کړي په سر یې ځي په سر یې دړي که نه نو بیا خو د دنیا چې څومره نشې دي ټولې څه شوې ټولې حلالې ځکه چې په سر یې دړ لازي نو د یو نیم سړی ګناه وکړي دا یو مصیبت دی ګناه له عذر که ته
دا د هغې نه غټ مصیبت دی. مؤمنان خطا تی کیږي، د دیندارو خلکو نه هم خطا کیږي، غلطي تی کیږي، ګناه تی کیږي، خو د هغې اقرار کوي او خپله کوتاهي ومني چې او دا زما نه غلطي شوې ده، دا نه وه پکار. دلته اوس وګوره آدم علیه السلام هېڅ قسم صفایي نه ده بیان کړې، هېڅ قسم صفایي نه ده بیان کړې، خپل ځان یې ملامته کړی دی او په دې خپل کار باندې پښیمانه شوی دی. هر چې دغه دی دا ابلیس خبیث سجده ونه کړه، ګناه وکړه نه وه، الټه دا چې د ګناه اقرار وکړي دا خو پرېږده، الټه ښه په مستۍ کې راغی او ښه الله ته یې صفا ووایي چې ستا دا بندګان به زه ګمراه کړم. آدم علیه السلام څه وویې؟ قال اوی دواړو ښځې او خاوند دا خبره وکړه، ربنا ظلمنا انفسنا، ای ربا زمونږه ظلم کړی دی موږ په ځانونو خپلو باندې. اقرار یې وکړو چې او کوتاهي زموږ نه شوې ده او موږ ظلم کړی دی. وإن لم تغفر لنا وترحمنا، او که بخنه ونه کړې ته موږ ته او رحم دې ونه کړو په موږه، لنكونن من الخاسرین، خامخا شو به موږ د تاوانیانو نه. یعنی یا الله که تا ونه بخلو نو موږ به څه شو؟ موږ به تاوانیان شو. اوس سوال دلته دا دی، دلته غټه مسله دا بیانېږي چې آدم علیه السلام خو نبي و، او نبي څنګه یعنی الله ورته ویلي ونې ته مه نږدې کېږه او دی نږدې شو. دې کې د علماو پلن اختلاف ته اوږد، زه درته په معمولي ټکو کې دا مسله حل کوم. والله اعلم راجح قول دا ښکاري چې دا آدم علیه السلام سره دا واقع د نبوت نه مخکې راغلی ده، یعنی د نبي کېدو نه مخکې دا واقع راغلی. دلیل پېشتي په قرآن کې سورة طه کې الله چې کله دا قصه ذکر کړه چې آدم علیه السلام ونې ته ورنږدې شو او الله د جنت نه راکوز کو، نو بیا الله څه وایي؟ ثم اجتباه ربه، نو بیا الله غوره کو، هغه غوره کو د څه دپاره؟ نبوت دپاره. نو دا دلیل دی په دې باندې چې دا واقع د نبوت نه مخکې راغلی ده، وروسته بیا هغه ته نبوت میلاو شوی دی. والله اعلم. ښه دلته یو غټه فایدهمنه خبره، یو منګړت روایت دی. منګړت څه معنی ده؟ د ځان نه جوړ کړی شوی روایت، دروغ، سوچه دروغ. په هغې کې دا دي چې کله آدم علیه السلام او د هغه بیبي د جنت نه راووتو او هغوی ډېر خفه وو چې د کوتاهي ته وشوه، د غلطي ته وشوه، نو هغوی عرش ته وکتو، بره د الله عرش ته، نو په دې عرش باندې لیکلی شوي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو یا الله ما ته بخښنه وکړه د محمد په واسطه، یا د دې سړي سپارش درته مخې ته کوم د ده په دې نوم. نو الله ورته وایي چې د ده دا ته څنګه پته ولګېده؟ وی الله ما عرش ته وکتو او په عرش باندې د نوم ستا د نوم سره لیکلی شوی دی، نو ما سوچ وکړو چې لا یو انسان دنیا ته راغلی نه دی او نوم یې په عرش دی، نو دا به څوک غټ سړی و الله به میني، نو ځکه مې ته د نوم واغوستی. الله ورته وایي چې بس موږ ستا هغه غلطي معاف کړې ده. اوس دا به راته نه وایي چې مولیان یې بیانوي، مولیان خو بیانوي، مولیان خو ډېر څه بیانوي که نه؟ مولیان بیانوي. او بعض څه وایي د بعضو سره ډېر ښکلی دلیل دی، وایي کتابونو راغستی ده، دا روایت هم کتابونو راغستی دی. یو ورځ یو کس ما پسې کتاب راوړو او دا عجیبه ده ښه، کتاب نوم درته نه یم بیا به جاکه جوړه شي، مشهور کتاب دی مشهور، هغه به ما پسې راوړو، وایي تا چې درس کې ویلي ده او بیان کوي چې دا روایت منګړت دی، دا خو دې کتاب کې دي. نو دا خبره خو صحیح ده، کتاب کې خو علما حدیثونه را جمع کوي، خو دې کې کله ضعیف حدیث هم راوړي او کله قصدن عمدن دې دپاره راوړي چې طالب علم ته پته ولګي چې دا حدیث سندن څه دی کمزوری، نو ته به اوس څه وایي چې دا خو کتاب کې راغلي. او کله د عالم خطا شي، ما ته دا کتاب کولاو که کتاب یې کولاو که ما کوم ځای کې دا حدیث وي دا وګوره، لاندې ورته لیکلي دي د حدیث لاندې چې دا روایت فلاني عالم په خپل هغه کتاب کې راوړی دی الموضوعات، چې هغې کې
موضوعي حدیثونه را جمع کړي دي، یعنی نشاندهي د موضوعي حدیثونو کړي منګړت. نو پلانی عالم پخواني د حدیثو په حق کتاب کې راوړی دی. معنی څه شوه؟ معنی څه شوه؟ د عالم نه، دا خو دغه عالم را جمع کړي دي، دلته حواله په دې باندې میلاو شوه. نو د عالم دا حدیث په د خپل کتاب کې ولې راوړی؟ ازوړ وایم، ازوړ. هغه ولې راوړی دی؟ چې د خلکو ته پته ولګي چې دا منګړت روایت. عربۍ کې منګړت روایت ته څه وایي؟ حدیث، هغه حدیث هغه موضوعي، موضوع وضع کړی شوی د ځان نه. نو دی ماته څه وایي؟ ما دی څه لیکلي دي، ما لا اول پرې نه پوه کړم، ما دی څه لیک، او دا ګورې ښه دا پکې هغه تکړه او ډېر وخت یې پکې لګولی. نو ما دی څه لیکلي دي، دا حالات دي. وی دا خو لیکلی، دا لیکلی چې د حدیث موضوع دا ده، د حدیث موضوع دا ده، د دې او د دې سره څه کار دی؟ نو ما زه تا باندې وجاړم او که تا ته وخاندم، ستا په دې جهل وجاړم او که ستا په دې جهل وخاندم. چې لاندې د روایت نه لاندې لیکلي چې پلاني دا په هغه کتاب کې راوړی دی چې هغې کې موضوعي منګړت روایت را جمع کړي. ته وایې دا وایي چې دا پلاني کتاب موضوع ده. اوس زه تاله دې څه جواب درکړم؟ ښه، دغه شان یو ورځ د بعضو خبرو سړی چې دې جواب څه وکړم. یو کس ته مې یو عبارت وښو په یو کتاب کې چې په هغې کې هغه کس دا لیکلي دي مولانا صاحب چې یا الله جو تو ہے وہ میں ہوں، جو تو ہے وہ میں. یہی څه مطلب دی؟ تاسو لکه اردو درځي که چې څه ته هغه زه یم. دا د وحدة الوجود عقیده. نو ما یې ګوره دا څومره غلطه عقیده ده، په دې ته پوه شوی دی. نو ما الله دې جنتي که ما پرې پوه کړه. ما سره پښتو کې هم دا کتاب پروت خو ما غږ نه کومه چې اول دی ما ته څه وایي. ما د دې څه وایي دی لیکلي دي یا الله جو تو ہے، جو تو ہے نه دی. یاره ما د اردو معلم ډېر ښه راځي، ما په اردو کې ډېر سبق ویلی دی، خو دا جو تو ہے دا د دې څه مطلب شو؟ وایي د دې مطلب دا دی چې یا الله څه چې ته یې هغه ته یې، او څه چې زه یم هغه زه یم. ما زه صحیح شو، تا سره یو منټ له زه منم چې دا خبره داسې شوه. نو د دې خبرې فایده څه شوه؟ د دې څه فایده شوه؟ څه فایدې شتي؟ بیا ما یې دغه معنې ده، وایي دغه ده. وایي لږ صبر. پښتو هغه مې راواغېسته عبارت پښتو کې لیکلي یا الله څه چې ته یې هغه زه یم. وایي داسې دي دې باره کې څه؟ که نه زه به پښتو هم نه پوهېږم. ما ته وایي دا خبرې دا د بزرګانو دي، په دې باندې ستا په شان کم علم وي نه پوهېږي. دې له غاړ دماغ په کار دی، جوور سوچ په کار دی، دې له په دې ته نه پوهېږي. خبره اخر په دې ختمه کړه. نو اوس دا یار په دې نه دی پوه چې د حدیث ته لاندې ښه صفحه لیکلي دي چې د حدیث موضوعي دی. نو دې موضوع څه ته وایي؟ موضوع د حدیث، دا خو موضوع د حدیث لیکلی شوی ده. نو دا روایت منګړت دی، څه دی؟ سوچه دروغ د پیغمبر په نوم باندې او د قرآن خلاف دی. د قرآن سره خلاف دی، یعنی قرآن کې الله وایي چې هغوی دا ذکر وایي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دا د چا خبره ده؟ دا د الله ده. آیا کیدای شي چې د الله او د پیغمبر په خبره کې ټکراو راشي؟ که چېرته دا روایت صحیح شي نو بیا دا څنګه کیدای شي چې الله وایي هغوی دا وایي او پیغمبر وایي چې هغه دا وایي چې یا الله د محمد په واسطه راته معافي وکړه؟ ټکراو رانغی؟ راغی که نه؟ نو چې ټکراو راغی نو پوه شي چې د روایت کې څه چل دی، ځکه چې صحیح روایت د قرآن سره ټکراو نه راځي چېرته. پوه شوئ که نه؟ الله ورته معافي وکړه، خو الله بیا جنت ته پرې نه ښودو. په جنت کې الله په جنت کې پرې نه ښودو. دین یو فایده یاده کوي، د کوتاهۍ اثرات دي، که هغه مفهوم شي خو صحیح اثرات پاتې شي. دا خو آدم علیه السلام خو اوچت انسان، د هغه نه خو یو معمولي لغزش شوی دی او الله ورته معاف کړی. زما اوس تا خبرې ته راشه، دا موږ چې دا ګناهونه وکړو که نه او بیا توبې وباسو، یعنې موږ به معاف هم کړي الله،
کیدای شي موږ ماف کړي او موږ به دا ګناه پرېږدو خو ګورې زموږ په ژوند کې به اثرات پاتې شي که نه اثرات پاتې شي د ګناه ډېر بد اثرات یې ګورې په بچو په ښځه په ستا ځان باندې په کور په معاشره په قوم په ملک نو الله دې موږ د ګناهونو نه او د ګناهونو د اثراتو نه بچ ساتي قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وی الله کوز شئ بعضې ستاسو به د بعضو دپاره دشمناني کوز شئ د کوم ځای نه د جنت نه دلیل دی چې د جنت کوم ځای کې و بر اسمانونو کې ښه کوز شئ الله ورته داسې ونه وایي چې دواړه کوز شئ او دا څو دي دوه دي که ډېر دي ډوډۍ د خوړلې یو جواب دا چې آدم علیه السلام دی حوا ده او ابلیس هم دی الله وایي تاسو ټول کوشئ بل جواب دوه کسانو ته څنګه الله وایي تاسو کوشئ بیا خو به الله دې سره تاسو دواړه کوشئ نو جواب بل د هغې دا دی بارک الله فیک یعنی انسانان کوشئ ځکه چې یو د ده نه به انسانان پیدا کېږي نو تاسو ټول کوشئ ځکه الله دلته دا خبره وکړه ښه بعض به ستاسو د بعضو دپاره دشمنان دي دوه معنی یوه او دا موږ تفسیر کې مخکې ذکر کړي دي اکثر خبرې او چا ذهن تیز هغه ته یاد دي یعنی ستاسو شیطان یې ورسره هم ورټو که نه شیطان یې کوز کو که نه نو دا پیریان دا شیطانان او ستاسو د انسانانو یعنی ستا د ای آدمه ستا د بچو په منځ کې به دشمني روانه دشمني روانه او دویم تفسیر د دې دا دی چې کوز شه ای آدمه علیه السلام او ای حوا علیه السلام کوز شئ ستاسو به بچی پیدا کیږي په دې دنیا کې او بعض د هغوی به د بعضو دشمناني انسانان خپلو کې دشمني نه کوي کوي نو دواړه خبرې صحیح دي د انسانانو سره هم دشمنیانې شتي او د پیریانو د انسانانو سره دشمنیانې شتي ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین او تاسو لره په ځمکه کې ځای د اوسېدو دی او فایدې دي تر یو وخت پورې به ځای کوزېږي ځمکه کې به اوسېږي او فایدې تر یو وخت پورې دي ښه غوږو ته کوله وکړه فایدې تر یو وخت پورې اوس آدم علیه السلام یعنې بعضو روایتونو داسې معلومیږي چې د هغه عمر 1000 کاله و او بعضو کې لا ډېر راځي بیا چی شو 1000 کاله بعد مړ شو مه هېرېږئ زه تاسو نه د قبر تپوس نه کوم تاسو که سوچ کې شوي چې یاره دی به را تپوس کړي چې قبر یې کم ځای کړو 1000 کاله بعد څه شو مړ شو او ستا عمر پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دې امت عمرونه به د 80 او 90 منځ کې دا که هغې ته ورسېدي او د دې 80 او 90 دپاره چې دې کومه جاخره اخیستې ده نو سړی ورته حیران شو هغه 1000 کاله بعد لا نو فایدې تر یو وخت پورې د همیشه نه دي ځکه الله څه وایي قال فیها تحیون وی الله په دې ځمکه کې به ژوند تېروئ وفیها تموتون او په دې کې به مړه کېږئ ومنها تخرجون او د دې نه به بیا راویستلی کېږئ په دې ځمکه کې ژوند په دې کې مرګ او د دې نه بیا راپاڅېده سورت طه کې الله دا خبره ذکر کړې ده منها خلقناکم د دې ځمکې نه الله ما پیدا کړي یې یعنې د خاورې نه وفیها نعیدکم دې ته مو واپس کوم ومنها نخرجکم تارة اخرى او د دې نه مو بیا په دویم پیر راپاسو نو الله دا خبره څه دپاره وکړه دې دپاره وکړه چې انسان ته د هغه حقیقت هغه ښکاره شي نو ستا قصه لنډه قصه ده موږ بیان کړې د څو بیانونو کې د انسان قصه د خاورو نه په خاورو ته بس اخوا پکې څه نشته د خاورو نه پیدای په خاورو ژوند تېرې او خاورو له به واپس شي نو ځکه الله سبحانه وتعالی آدم علیه السلام را کوز کو ځمکې ته همدلته هغه ژوند تېر کو همدلته وفات شو او بیا د هغه د بچو ټولو دقه طریقه ده په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله را روان درس مو د 26 نمبر آیت نه شروع کوو الله پکې
د آدم علیه السلام بچو ته یو څو نصیحتونه کړي دي او یو څو بلنې ورته کړي دي، هغه به انشاءالله پر روان درس کې بیانو. رب العالمین دې موږ د شیطان د وسوسو او د چلونو نه وساتي، او الله سبحانه وتعالی دې زموږ نه چې کومې کوتاهیانې شوي دي د الله په حق کې، د دین په حق کې، د قرآن او د حدیث په حق کې، الله دې هغه موږ ته معاف کړي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.